گران ملوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری اوازګل اواز افریدي په اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونه کې تاسو ته مخاطب یم او لکه د نور کله په شان باندې ټولو مینوالو ته د زړه تنه په پښتانه مینه دعا او سلام کوم. خصوصا د اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونه مینوالو ته چې څومره مسافر ملګري دي هغو ټولو ته دعا او سلام د زړه تنه کوم. الله دا وکړي چې ټول روغ جوړ خود و آباد اوسو او مینوالو زموږ د یوټیوب چینل در سره ضرور خامخا سبسکرایب کړو ځکه چې بیا زموږ کومې روانې ویډیوګانې وي تاسو ته به بټن در رسېږي. کوم ملګري چې زموږ چینل سبسکرایب کړي نو هغو ته بیا د میسج په ذریعه باندې چې کوم دی موږ د نوې ویډیو اطلاع کېږي چې څنګه موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته میسج درځي. نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړو، لایک یې کړو او د ملګرو سره یې شیر کړو. موږ ویډیوګانې په یوټیوب چینل باندې هم اپلوډ کوو او سره د فیسبوک پیج باندې هم اپلوډ کوو. نو زموږ د فیسبوک او د یوټیوب پته اواز د خیبر کمرخیله د بیټرونه چې تاسو یعنی سرچ کوئ تاسو ته به د موږ چینل مخې ته راشي. او زه سره یو کلام شیر کوم دا مې د ډاکټر عبدالقدیر صاحب په یاد کې لیکلی دی. دا ټولو پاکستانیانو ته ډالۍ وي او خصوصا د هغو خلکو ته ډالۍ وي چې څوک د ډاکټر عبدالقدیر سره یعنې مینه لري او د ډاکټر عبدالقدیر صاحب ټولې کورنۍ ته ډالۍ وي. نو کلام څه په دا شکل باندې دی چې ډاکټر عبدالقدیر صاحب زموږ زړه وی زموږ ځان سلام سلام جانان. ډاکټر عبدالقدیر صاحب زموږ زړه وی زموږ ځان سلام سلام جانان. ویلو یا اساسا زموږ د ملک د پاکستان سلام سلام جانان سلام سلام جانان. تر څو چې مونږه پایو ستا نوم به مونږه ستایو، تر څو چې مونږه پایو ستا نوم به مونږه ستایو، چې ژبه مو چلیږي تر هغې به لګیا یو، چې ژبه مو چلیږي تر هغې به لګیا یو. تا نوم د مسلمان کلو چت په ټول جهان سلام سلام جانان. ستا نوم د مسلمان کلو چت په ټول جهان سلام سلام جانان. ویلو یا اساسا زموږ د ملک د پاکستان سلام سلام جانان. ډاکټر عبدالقدیر صاحب زموږ زړه وی زموږ ځان سلام سلام جانان سلام سلام جانان. دښمن هر وخت ویریږي په زړه یې څه تېرېږي، دښمن هر وخت ویریږي په زړه یې څه تېرېږي. خوبونه یې حرام شول د شپې ورځې راپېږي، دښمن هر وخت ویریږي په زړه یې څه تېرېږي. خوبونه یې حرام شول د شپې ورځې راپېږي. ستا ایټم یې په سر دی پسه تندر د اسمان سلام سلام جانان. ستا ایټم یې په سر دی پسه تندر د اسمان سلام سلام جانان. ډاکټر عبدالقدیر صاحب زموږ زړه وی زموږ ځان سلام سلام جانان سلام سلام جانان. ویلو یا اساسا زموږ د ملک د پاکستان سلام سلام جانان سلام سلام جانان. تا سختې کړلې تېرې او په ځان بې حده ډېرې، تا سختې کړلې تېرې په ځان بې حده ډېرې. سر نشي نیغولی دښمن د خپلې ویرې، ستا سختې کړلې تېرې په ځان بې حده ډېرې. سر نشي نیغولی دښمن د خپلې ویرې. تا کړی د اسلام دپاره دغه لوی احسان سلام سلام جانان. تا کړی د اسلام دپاره دغه لوی احسان سلام سلام جانان. ډاکټر عبدالقدیر صاحب زموږ زړه وی زموږ ځان
سلام سلام جانانو ویلو یا اساسا زموږ د ملک پاکستان سلام سلام جانانو سلام سلام جانانو 15 کاله باندې خپل کور کې نظر باندې 15 کاله باندې خپل کور کې نظر باندې ستا قدر په مون فرض وته څومره کلمان وي 15 کاله باندې خپل کور کې نظر باندې ستا قدر په مون فرض وته څومره کلمان وي الله تعالی درکړې په دنیا کې ولو شان سلام سلام جانان الله تعالی درکړې په دنیا کې ولو شان سلام سلام جانان ډاکټر عبدالقادر سر زمونږ زړه زمونږ ځان سلام سلام جانان ویلو یا اساسا زمونږ د ملک پاکستان سلام سلام جانان سلام سلام جانان اواز افریدی جارم جنت ز درته غواړم اواز افریدی جارم جنت ز درته غواړم تمل ته ډېر څه کړي قادر سه پتا ویاړم اواز افریدی جارم جنت ز درته غواړم ستامل ته ډېر څه کړي قادر سه پتا ویاړم دښمن د شاته کړي په هر ځای په هر میدان سلام سلام جانان دښمن د شاته کړي په هر ځای په هر میدان سلام سلام جانان ډاکټر عبدالقادر سه زموږ زړه زموږ ځان سلام سلام جانان ویلو یا اساسا زموږ د ملک پاکستان سلام سلام جانان اواز افریدی جارم و جنت ز درته غواړم عمل ته ډېر څه کړي قادر سه پتا ویاړم دښمن د شاته کړي په هر ځای په هر میدان سلام سلام جانان سلام سلام جانان ډاکټر عبدالقادر سه زموږ زړه زموږ ځان سلام سلام جانان سلام سلام جانان ویلو یا افساسا زموږ د ملک پاکستان سلام سلام جانان سلام سلام جانان ویلو یا اساسا زموږ د ملک پاکستان سلام سلام جانان سلام سلام جانان